الثانية تؤدي بهما عنا حقه العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه إله العالمين الذي ختم سر صابون ورحمته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه ومن كل معلمك إله العالمين الذي ختم في الصلاة والرحمة الشمس وبارك مولانا سمر وتكبر لكم ورسل ذي فيوزات بركات أنوار أسرار مجعجزان تنسكي. گفت پیغمبر که حق فرموده است من نگنجم هیچ در بالا و پست. گفت پیغمبر حضرت جناب حبیب علیه السلام صلی الله علیه وسلم بارک فرمایلی دی که حق فرموده است چې الله جل جلاله فرمایلی دی دی مبارک وای الله وای من نگنجم هیچ در بالا و پس من نگنجم زه نه ځایږم هیڅ در بالا و پس په لوړ او کښته. یو حدیث شریف داسې راځي اگر چې بعضې کسان مطلب په دې حدیث شریف کې څه خبره کوي خو دا حدیث شریف چې دی ډېرو اولیاء کرامو او ډېرو اهل تصوف راخستی دي. هغه حدیث شریف داسې دی بسم الله الرحمن الرحیم لا يسعني السماء والأرض ولكن يسعني قلب المؤمن. الله جو وای لا يسعني ما نشي ځایولی السماء والأرض اسمانونه او مځکې ما نشي ځایولی ولكن يسعني قلب العبد المؤمن ما ځایوي د مسلمان بنده زړه ما ځایوي. دا په اعتبار باندې د جسمانیت نه دی چې نعوذ بالله علاج و جسم لري نو دی وای زه نه ځایږم. دا په دې باندې نه دی بلکې معنا او مطلب دا دی چې زما معرفت زما پیژندنه زما محبت زما هغه کامل معرفت تا معرفت هغه نه په اسمانو کې راکلای شي نه په مځکه کې راکلای شي نه مځکه زما د معرفت او د پیژندنې تاب لري نه اسمانونو زما د پیژندنې تاب لري. فقط د مسلمان بنده زړه ما ځایولی شي. زړه چې دی د مسلمان دا ځکه ډېر مشرفه دی او وای د مسلمان زړه مه ازاروه. د مسلمان زړه به نه ازاروي. دا د مسلمان د زړه ازارېدل څه معنا لري؟ دا په ولې به نه ازاروي؟ په دې خاطر چې مسلمان زړه چې دی دا ډېر محترم شی دی. دا د علاج و د معرفت کور دی یعنی قابل د الله د معرفت دی. نور د چې د الله معرفت یې نه دی کړی خو نو بیا د نقصان دی. اوس دغه حدیث شریف بیان مولانا سمرک مشتکی وای گفت پیغمبر حضرت نبی علیه السلام بارک صلی الله علیه وسلم بارک فرمایلی دي که حق فرموده چې الله جو فرمایلی دي من نگنجم زه نه ځایږم هیڅ کله در بالا او پس په لوړو او په کښتو کې نه په اسمان کې ځایږم نه په کښته کې په مځکه کې یعنی زما معرفت نه ځایږي په دې ځایو کې. در زمین و آسمان و عرش نیز من نگنجم این یقین دان ای عزیز. در زمین پمزه که و آسمان پاسمان که و عرش پاش که نیز لغرنگه من زن نگنجم نزایجم این یقین دان دا پا یقین سر زدکه ای عزیز ای عزت منه چه آسمان زکه عرش یو زیز ما معرفت نسی زدکه زایوالی. در دل مؤمن بگنجم ای عجب گر مراجو ای دران دلها طلب. در دل مؤمن فضل که مسلمان بگنجم زایجم ای عجب تعجب ده گر مراجو ای که ما طلبه دران دلها طلب آغازو ده که ما طلب. عاشق نو پیدا چی شل چې علاج وای زه د مسلمان فضل که زایجم نو څه وک نو دلجویی د مسلمان کوه نو د مسلمانانو زړونه لاسته راوړه د مسلمانانو د زړه محبت حاصل کړه
یعنی ګرد عمر د خدای د بندگانو د مسلمانانو سره ښه کوه، د هغو دلجویي کوه، د هغو سره محبت کوه، د هغو سره اشنایي او صحبت کوه. نو بس چې زه د هغه په زړه کې یم چې هغه زړه دې د ځانه خوشحاله کړي، زه دې د ځانه خوشحاله کړم. که د مسلمان زړه ازار کوي خو زه په کښې کې یم په هغه زړه کې زه دې ازار کړم، نو احتیاط کوه ما ازاروه او ما خوشحاله کړم. گفت فادخل فی عبادی تلتقی جنتا من رؤیتی یا متقی. الله جل جلاله وایي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله جل جلاله قرآن کریم کې فرمایي وای اے مسلمانه اے هغه نفس چې مطمئن یې په د الله په عبادت باندې عادت یې نفس مطمئنه ته داخل سه فادخلي في عبادي زما په بندگانو کې داخل سه وادخلي جنتي ازما و جنت ته داخل سه. گفت خدای تعالی ویلی دی وای فادخل فی عبادی ته داخل سه زما په بندگانو کې، زما په بندگانو کې داخل سه تلتقی ته به مخامخ سه جنتا د جنت سره من رؤیت زما د لیدلو یا متقی پرهیزګاره. یا ایتها النفس المطمئنه نفس مطمئنه تعالی جو څوول ولته داخل سه زما په بندگانو کې از ما جنت ته داخل سه. د آیات شریف مطلب دا و چې په ورځ د آخرت د پاکو مسلمانو بندگانو د انبیاء علیهم السلام سره یو ځای ملګری سره جنت ته ولاړ سي. آیات شریف مطلب دا و. مولانا صاحب مرک دلته د آیات شریف دا مطلب اخیستی دی، هغه مطلب خو دی چې دی دا اشاره هم پکې کېده. یو د خبرې صریح معنا ده، یو اشاره ده. اشاره وای دا پکې کېده چې ای مطمئن نفسه، ای هغه انسان چې ستا ذات مطمئن دی، نفس مطمئن دی او د الله د معرفت سره عادت دی، ته داخل سه زما په بندگانو کې، یعنی د اولیاءو باطن ته ور داخل سه او وادخلي جنتي زما جنت ته داخل سه. څه معنا؟ یعنی د اولیاءو باطن ته چې ور داخل سه د اولیاء په جنت کې لوی نعمت څه شي دی؟ لوی نعمت ته جنت څه شي دی؟ دیدار د الله جل جلاله. په جنت کې خو لوی نعمت دیدار د خدای تعالی. نو ای مطمئن نفس د اولیاء باطن ته ور داخل سه، یعنی د اولیاء باطن لاس ته راوړه الله ته چې هغه باطن ته ور داخل شوه د اولیاء په باطن کې زما معرفت پروت دی او زه الله ته د په زړه کې موجود یم، بس ورې چې د زړه دیدار دی وکي زما دیدار دی وکي دا جنت دی. په دې شراب سر خلاص په باندې پوسوست. یو خو هغه د آیات خپل معنا ده چې ای نفس مطمئنه ای هغه ښه انسان ته ولاړ سه په آخرت کې به زما په بندگانو کې په انبیاء علیهم السلام کې یو ځای و جنت ته داخل سه. هغه د آیات خپل صریح معنا و. یو به اشاره د آیات ده، اشاره د آیات دا و چې ته داخل سه په زما په خاصو بندگانو کې، یعنی ای مطمئن نفس زما د اولیاء او زما د دوستانو باطن ته ور داخل سه، د هغه محبت لاس ته راوړه. کله چې په دې بندگانو کې ته داخل سولې اله ته به زما دیدار وکړي، ازما دیدار جنت دی ستاسو لپاره. د اولیاء په باطن کې جنت پروت دی، ولې په جنت کې لوی نعمت چې شو دیدار د الله، د اولیاء په باطن کې الله موجود دی، یعنی د الله جل جلاله فیض او د الله معرفت حاصلېږي دلته. گفت خدا تعالی ولی چې پدخل فی عبادی داخل سزما په بندگان کې تلتقی ته و مخامخ شي جنتن جنت سره میرویت زما د لیدل یا متقی پرزګر. عرش با نور با پهنای خیش چون بگیر او را برفت از جای خیش. عرش با نور سره د ها نور و با پهنای خیش سره د خپل پرخوالی چون بگیر چې ویل دی او را د الله جل جلاله معرفت او د هغه قدر ولیدي برف لاري ازاخیز د خپل ذات سولاري، یعنی د خپل ذات څخه به ځای سو عرش په لرزه سو د الله جل جلاله د معرفت د الله جو د جدار د الله جو د تجلی طاقت نه درلودي.
خود بزرگی عرش باشد بس پدید لیک صورت کیست چون معنا رسید. خود بزرگی د عرش باشد بس پدید ډېره ښکاره ده، د عرش بزرگی خو ډېره ښکاره ده، لیک صورت کیست مګر صورت نو څوک دی چون معنا رسید چې معنا راورسېږي. کله چې د یو شي حقیقت و معنا راورسېږي ظاهر ته خو بیا اعتبار نشته. اوس ګوره انسان لوی دی که اوښ؟ په معنا کې په ظاهر باندې خو نو اوښ لوی دی، په بدن باندې خو نو اوښ بیخي لوی دی، پیل بیخي لوی دی، غر ډېر لوی دی. انسان په ظاهر او په بدن باندې نسبت و غره ته، نسبت و اوښ ته، نسبت و پیل ته ډېر کوچنی. اما چې معنا او حقیقت را ورسېږي، معنا او حقیقت ته انسان د بلا ودی که د غره ده که د پیل او د اوښ ته انسان معنا چې را ورسېده ظاهر به اعتبار نه لري. نو دی وایي عرش که څم په ظاهر باندې بیخي ډېر غټ دی، اما هغه حقیقت و معنا چې په انسان کې موجوده ده، هغه حقیقت و معنا چې په انسان کې و نسبت و هغه ته دی کښته راځي. هر ملک می گفت ما را پیش از این الفتی می بود بر روی زمین. دا ملک نوی ملائکه علیهم السلام، ملائکه علیهم السلام ته خو خدای تعالی وویل و زه په مځکه کې یو څوک پیدا کوم، په مځکه کې یو خلیفه پیدا کوم. هغه ملک ورته وویل آیا ته داسې څوک پیدا کوې په مځکه کې چې هغه په مځکه کې فساد کوي، وینې تویوي؟ داسې څوک پیدا کوې؟ موږ دې ستا تسبیح وایو، ستا عبادت کوو، نو ته بل څوک څه دپاره پیدا کوې؟ الله جل وعلا زه په هغه شی پوهېږم چې څه نه پوهېږي. اخر انسان خدای تعالی په مځکه کې پیدا کړي، چې پیدا یې کړي، اخر هغه انسان راځي د ملائکو استاذ وګرځېدي او ملائکو ټول اقرار وکړي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. قصه خو په یاد. اوس نو وایي هر ملک مې گفت، وایي هر ملک به دا خبره کول چې او دا موږ به پخوا داسې وو چې په اسمانو کې به وو، د دغه مځکې د مځکه خو یو ستوری دی لکه دا نور ستوري چې دي، ځکه هم داسې یو ستوری یو کوچنی شی. وایي موږ به د دې مځکې سره ډېر الفت و، ډېره محبت به وو، ډېره مینه به مو سره درلودله د دې مځکې سره، او رامعلومېدل به نه چې ولې نه دی چا د چا سره جوړي، خو درک یې نور معلومېږي دا مې نو ولې ورسره جوړه مګر پر ګراني. وایي زموږ به د دې مځکې سره ډېره جوړه وه، دا بې خوند راکوي چې دا مځکې ته مو کتلی، دا مځکې ته ورغلي وایي ډېر خوند بې راکولی، اما سر مو نه په خلاصېږي چې دا نه ولې. هر ملک می گفت، هر ملکی به ویل ما را موږ لره پیش از این مخکې تر دې چې آدم اسلام نه و پیدا سوی الفت یې می بود، الفت مو درلودی بر روی زمین، پر مخ ته مځکې مو الفت درلودی. تخم خدمت در زمین می کاشتیم، زان تعلق ما عجب می داشتیم. تخم خدمت، تخم د خدمت مو در زمین په مځکه می کاشتیم کریمو، یعنی کوشش مو کوئ چې په مځکه کې زموږ د خدمت راکول شي او موږ په مځکه کې خدمت وکړو. ځان تعلق د دې تعلق او محبت سما موږ عجب می داشتیم درلودل، ډېر به موږ حیران یو چې یا خدای زموږ د دې مځکې سره څه دپاره محبت او تعلق شته. کین تعلق چیست با این خاکمان، چون سرشتی ما بودست از آسمان. ملک بویل ول چون تعلق چیست، کین تعلق چیست چې دغه زموږ تعلق او محبت چی شي با این خاکمان د خاورو د کور سره، د دې مځکې سره، د دې سره زموږ تعلق او محبت څه دپاره دی؟ چون سرشتی چې پیدایش جوړ ما زموږ بودستی از آسمان د اسمان سره. خدای خو نه مو د پلارو د نیکه وطن دی، نه مو د خالپوڅو وطن دی، نه په دې وطن کې پیدا سوي، د دې وطن سره زموږ د محبت په څه خاطر دی؟ الف این انوار با ظلمات چیست، چون تواند نور با ظلمات زیست. الف محبت این انوار د دغه انوار او ملائکه خو نورانی اجسام دي، نورانی بدنونه دي، نو د دغه انوار او محبت با ظلمات دغه تاریک جسمونو سره چې هغه د خاورې دي د هغو سره محبت چیست، څه وجه څه دی؟ چون تواند څنګه کېدلی سي نور با ظلمات زی چې نور د ظلماتو سره ژوند وکړي. نو ملائکه خو نور دي، مځکه ټوله ظلمات دي، نو مځکه د دې ظلمات سره نور څنګه ګزاره کولی شي؟
آدم آن الفت از بویت بود زن که جسمت را زمین بود تار و پود آدم ای آدم علیه السلام آن الفت اغه الفت از بویت بود ستا د بوی سو دا په دې خطر باندې و چې د ځمکې څخه د آدم علیه السلام بوی را پورته کېدی ځان کې د یو څه جسمت را چې ستا بدن در زمین ځکه بود و تار و پود اصل ځکه ستا د بدن اصل نو په دې وجه زموږ د ځمکې سره محبت موجودون جسم خاکت را از اینجا یافتن نور پاکت را در آنجا تافتن جسم خاکت را ستا د خاکی بدن از اینجا دیگه ځای یافتن پیدا کی هغه دیگه خارو څه پیدا کی نور پاکت را ستا پاک نور در آنجا په غزه کې تافتن وی زلاوه این که جان ما ز روحت یافت است پیش پیش از خاک آن می تافت است این که دا جان ما چې زموږ روحونه ز روح استاد روح څخه یافت است پیدا کړی دا چې اوس کوم مقدسوالی او پاکوالی او ترقی استاد روح څخه پیدا کړی ده پیش مخکې از خاک د خاور څخه آن هغه می تافت است می تافت است یعنی په وجود راوړل یعنی ځلیدل د خاور څخه هغه حس کاوه مخکې زموږ روحانو د خاورو څخه داسې یو حس کاوه چې د دې ځای څخه موږ ته ترقی رسیږي در زمین بودیم و غافل از زمین غافل از گنجی که در وی بود دفید در زمین په مځکه کې بودیم و غافل از این د دې څخه غافل و از گنج د خزانې څخه کې در وی چې په دې مځکه کې بود و د پینې پټه چې په دې مځکه کې څونه لوی سر موجود و چې آدم علیه السلام زمین پیدا کېدی چون سفر فرمود ما را از آن مقام تلخ شد ما را از آن تحویل کام چون سفر فرمود چې سفر و فرمایه خدای تعالی ما را موږ لرزه مقام هغه مقام څه چې کله الله جو موږ ته وویل چې تاسو د مځکې څخه ولاړ سئ تلخ شد ترخ شو ما را موږ در از آن تحویل دا اړول څه کاب ستنی زموږ هم د خولې خوند خراب شو چې ولې موږ د مځکې څخه زموږ وظیفه واړول ځکه زموږ د مځکې سره مینه تا که حجت ها همه گفتیم ما که بجای ما کی آید ای خدا مولانا صاحب ډېر عجیب خبرې ته اشاره وکړه دا خبر به مونږ دروسه ویني نه په تفسیر کې اورېدلی نه به مو دغه شی اورېدلی دا ویني ډېر عجیب خبر ملائکه چې خدای تعالی ته وویل چې ته نو څه د پاره په مځکه کې خلیفه پیدا کړې موږ ستا تسبیح وایو تکبیر وایو تهلیل وایو نو څه د پاره بل څوک پیدا کړي دا څه د پاره وویل مولانا صاحب مبارک د دې ته اشاره وکړه چې دا په دې خاطر وویل چې ملائکه زړه د غوښته چې د مځکې څخه ولاړ شي ملائکه خو په دغه مځکه کې چې کومې ملکه مقرره وي هغه کوم ملائکه څنګه په دې مځکه کې اوسېدلې دا هغه سره خدای تعالی دا مشوره وکړه نو هغه خدا فکر وکړي چې کچیر بل خلیفه راشي دلته بل څوک راشي پر مځکه خو موږ به د دې مځکې څخه ولاړ شو بل ځای او د دې زړه نه غوښته چې د دې مځکې څخه ولاړ شي و دې د مځکې سره محبت پیدا شوی و الفات یې سره پیدا شوی نو دې په دې خاطر ویل چې ولې په دې مځکه باندې زموږ په عوض کې بل څوک راولي دغه موږ په دغه ځای کې ستاسو تسبیح او تکبیر وایي تهلیل وایي بس دا په دې خاطر چې د دې مځکې سره محبت درلودي دا خبره ویني په تفسیر کې لا درکړه تاکه حجت ها همه گفتیم ما چې حجتونه موږ ویل ما موږ کې بجای ما کی آید ای خدا چې پر دازمن بنو څوک راس ای خدای نور این تسبیح و این تهلیل را می فروشی بحر قال و قیل را نور این تسبیح و این تهلیل را دغه تسبیح و تهلیل دغه چې موږ لا اله الا الله سبحان الله وایو دغه نورانیت می فروشی خرڅه بحر قال و قیل بحر قال و قیل دغه یعنی نور چې قال یو څوای بل څوای دار قال و قیل دغه د خرڅه نور څه دغه حکم حلم حق گسترد بحر ما بساط که بگویید از طریق انبساط حلم حق د خدای تعالی حلم د خدای تعالی مهربانی گسترده غوړولې او بحر ما زموږ د پاره بساط میدان پش زموږ د پاره پش غوړولې او د خدای تعالی حلم او راتویل کې بگویید چې وایس از طریق انبساط د لارې انبساط د خوشحالي یعنی شه په خوشحالي په طبيعت باندې راتوي چې هر څه راتوي
هرچه آید بر زبانتان به حذر همچو طفلانی یگانا با پدر هرچه چې راځي بر زبان تا پر ژبه ستاسې به حذر بغیر له وهم و ترسه همچو طفلان لکه اکشنیان یگانا با پدر چې یوازې د خپل کار سره لکه اکشنی چې د پلار سره یوازې څنګه کوچنی و پلار ته خبرې کوي تاسو هم داسې خبرې و ما ته وکړي ما همه دانیم خود راضی شما لیک می خواهیم آوازی شما خدای تعالی وای ما همه دانیم زه پوهېږم خود په خپل راضی شما ستاسې په راز باندې چې ستاسې په زړه کې څه دي لیک می خواهم مګر غواړم آوازی شما ستاسې آواز واورم ستاسې په آواز باندې دا خبر واورم زانکه این دمها چې گر نالایق است رحمتی من بر غضب هم سابق است زانکه د یو څه این دمها چیګر این دمها دغه ستاسې خبرې چیګر دا سره واره یعنی ګر چې نالایق است کستم څه د ستاسې خبرې نالایقې دي لایقې نه دي اما رحمت یې بل رحمت زما بر غضب پر غضب باندې هم سابق است در مخه دي زما رحمت در غضب در مخه دي نو په دې وجه باندې چې ستاسې په زړه کې څه دي هغه راته ووایستو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم